د الله رسول فرمایي زما هر امتی به الله وبخښي لیکن یو مجاهر نه بخښي. مجاهر څوک دی؟ مجاهر دا دی چې ګناه وکړه، مقصد یې زنا وکړه، بیا ساري یارانو ته کیسه کول ته راسه. زه کیسه څنګه کیسه ده؟ موږ دوی پروګرام جوړ کړي وو، انې لره ولاړو، بولان لره ولاړو، پیر غیب لره ولاړو، پلانې ځای وټل ولو، پلانې واده ولو، پلانې پروګرام ولو، هلته داسې شراب و، هلته داسې زنا وه. الله رب العزت فرمایي ما پرده اچولې وه، خالي ما تا سره خبر وو، ما تا سره خبر یو. ته راولاړ شوې جهان دې خبر کړي. د دې دا معنا ده چې خدای هېڅ کیسه نه لري، الله دې چیلنج کوي، د الله ذات دې چیلنج کوي. ما خدای ګناه وکړ نو څه شته نو زه تا ته کیسه کوم. د الله رسول فرمایي دغه سړی الله قطعا نه معافوي، قطعا الله رب العزت دا ګناهګار نه معافوي. تاسو شراب وڅښل، انسان دی ګناهګار دی، خامخا به ګناه جنې کېږي. الله رب العزت پر تا پرده اچولې وه، خو دا پرده خوندي که نو غږ مه لره. یو ورځ د الله په دربار کې معافي وغواړه. او که تا شراب څښل دي سار بیا راسې بیا یارانو ته کیسې کوي چې موږ داسې پروګرام وکړئ، یا د ویډیو جوړه کړې بیا یارانو ته ښکاره کړي. د الله رسول فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث کې الله وایي زه دا سړی نه معافوم. تا زه چیلنج کوم، ته یې وګورئ پر دا روډ باندې کمزوری سړی، ته بده خبر ورته وکړه، هغه وایي یاره سر پرې کوم خو تا پرېږدم نه. نو الله خو ډېر عظیم ذات دی، ته څنګه چپه ورځ ته خبرې کوې؟ دا سړی الله نه بخښي. او د الله رسول فرمایي ويصبح يكشف ستر الله عنه، یعنی دی څه وایي وقد بات يستره ربه. د شپه دا شتېره کړه الله پرده پر اچولې وه، زنا د شراب دی بلې واټت دی ودې کوي، صحیح د ټیک دی، انسان د ګناه جنې کېږي. لیکن چې سهار سو ويصبح يكشف ستر الله عنه متفق علیه، دی راولاړ شو د الله پرده یې په خپله څیرې کړله، د الله پرده یې په خپله څیرې کړه. دا عیله کوئ او اوس الله وایي ټیک ده صحیح ده، ما خو د غون ستا سره احسان کوي، ما به ته بخښلی وای، تا به خوندي کړی وای خپله خبره، چې ته په خپله بخښل نه غواړې نو الله وایي زه دې ولې وبخښم. پیغمبر اسلام فرمایي داسې زمانه به راشي د زما امت به د یهودو سره داسې شی په شی سي، داسې به ورسره برابر سي لکه چې موږ ته دوکان لره ولاړ شو، 8 نمبره چوټې و ګوټون راواخو، دا یو رسته و چپه پښه داسې سره کښې د ګوټ څنګه یو د بل سره برابر دي، یو سترم نه یو غټ دی نه کشنی دی. او د الله رسول فرمایي په آخر زمانه کې زما امتي مسلمان او یهودي سره کښېږده دا رقم به سره یو شي. داسې زمانه به هم راشي زما په امت کې، یهود هم دغسې ولو چې د مور سره بې زنا کړې و، سار به یارانو ته کیسه کوئ. زما په امت کې به هم داسې راشي چې د مور سره بې زنا کړي، د مور سره. اوس هغه مور خو نو موږ ته بیخي ډېره غټه مقدسه رشته ده، هغه خو ډېره ګرانه خبره ده. او میرزي مور خو نو ډېره، میرزي مور نه د پلار دویمه کور والا میرزي مور بلل کېږي، او یا رضاعي مور چې د چای شیدې راودي، دا خو بیخي ډېرې عامې دي. دا خبرې خو بیخي ډېرې عامې دي. د الله رسول فرمایي یو سړی به د مور سره زنا وکړي، سار به یارانو ته وایي ما دا چل، او دغه سړی الله په هیڅ صورت نه معافوي، قطعا نه بخښي، او قطعا د سره د مغفرت معامله چې دغه نه کوي. او دا زما ستا ژوند دی که نه دی عاجزانه، او موږ په دغه ګناهو مبتلا یو که نه یو مبتلا. صحیح سلو هر سړی دا وایي یاره پلانۍ ورځ مې پلانۍ چم وکړي. بیا خاص کر د سکول او د یونیورسټي او د کالج ځوانان موږ داسې پروګرام جوړ کړی ته ولې نه رالې، موږ داسې یو مطلب جشن جوړ کړی ته ولې نه رالې، موږ ډېر ټلیفونان در وکړو، قول دې هم کړی تال در ځمه بیا نه رالې. څنګه سوله بس داسې بس 2-3 ملګري موږ وو، 2-3 هغه وو، ولاړو په رخشه کې ولاړو په پلانې ځای کې. قسم پر رب کې آباد وویني دا وطن چې اوس څخه 80 کاله سوي دي چې 1080 کاله اوس. دلته ماته نږدې د زنا یو اډه ده، ماته نږدې د زنا و اډه ده. دغه چې په رخشه کې دی چې راځي و، زما بیان خلک اوري په جرمني او په کینیډا او هغه وایي ماشاءالله ماجد کې به څونه اصلاح راغلي، څنګه به شاوخوا ګرد ملایکې لکه زموږ دا خیال دی چې دا راوین د سړی ولاړ شي هلته به ګرد تبلیغیان چې ورسې هلته ګرد تبلیغ خلک نه مني. صحیح دغه چې په رخشه کې سپارئ بیا ادبي د ډېره معافې که دا ښځې که دا سړی چې د زنا مرکز ته ځان رسوي، هلته کلندر مکان ورښیي، دلته نوراني ماجد ورښیي. ما او کلندر باچا دی ګناه کړې ده، هلته قلندر مکان ورښیي، د قلندر مکانه څه دی راسه پلانۍ ځای دی، او د نوراني ماجد څه چې دی رالی راکاټ شوې پلانۍ ځای دی. ټیک سلو بس دلته د زنا و مرکز دی.
ته اندازه ولګوه د زنا پته چې د هغه کلندر مکان دی یو نوراني مسجد دغه د زنا مرکز چې دی پیدا کوي دا په دوو اوس زما په نظر کې که دا کلندر مکان مقدس نه دی د جهان په نظر کې خو دی اوس یو طرف ته هغه مکان دی چې خلک ورځي د سجدو دپاره دونه پاک ځای یې بولي بل طرف ته نوراني مسجد خلک راځي او الله ته سجدې کوي د دغه دوو په نومو باندې خلک د زنا او ځای چې دی هغه پیدا کوي پر دغه رخصه والا دم لعنت دی چې دا پکې سپور دی پر هغه دم لعنت دی چې دا چا اډه خلاصه کړې ده پر هغه دم لعنت دی پوه شواست دونه د بدمرغۍ و د بدقسمتۍ زمانه ده هسې سره ګایېږو هسې ناري و خبرې سره کو دربه یې په مسجد کې جوړ کړی څه کیسه د ملا نصیحت کوي د ملا نصیحت خو دا څنګ د زنا مرکز دی ختم کې بس دی نور چیز غواړي زه په کینډا او په استرالیا کې خلک د زنا راګرځوم بیانونه ورځ ته نو خو دغه راوګرځوه وقد بات یستره ربه د الله رسول فرمایي شپه خو تا داسې تېره کړه الله پرده در باندې اچولې وه کنی الله خو ښکاره کولی سو ملایکې به راغلي وې ته به یې رسوا کړی ده الله نه وه کړله نو تا چیش وکړلو ته راولاړ سولې ویصبح یکشف ستر الله عنه الله چې کوم پرده وه هغه دې څه کړه تا ولې الله زه دا پرده نه غواړم بس عزیزانو زه څه درته ووایم دونه ډېرې خبرې مې درته وکړې دي او ګرد مې داسې د ارمان خبرې درته وکړې ډېرې مې د پیغور خبرې درته وکړې ډېر د ازمایش خبرې مې درته وکړې هسې بس نه د معلوم الله رب العزت زموږ سره ګډ سره څه وکړي بس الله رب العزت موږ ته دا توفیق نه راکوي چې د دین په خرابېدو کې زموږ حصه راشي د دعوت د جهاد د ختم نبوت په خرابېدو کې په میټاوېدو کې موږ حصه واخو العیاذ بالله الله رب العزت موږ توفیق راکړي چې د ختم نبوت د دعوت تبلیغ د جهاد د خانقاه د علم د ټول د دین او د اسلام چې کم خدمتونه دي کم مطلب هغه شعائر دي الله دې موږ توفیق راکړي چې هغه موږ یې حصه پکې واخلو زموږ هم حصه پکې راشي قادیانیان تباه ختم نبوت آباد په آبادېدو کې زما او ستا حصه ده ختم نبوت نعوذ بالله برباد قادیانیان آباد العیاذ بالله په قادیانیت کې زما او ستا حصه یا د قرآن او د اسلام او د دین په باره کې بس په دا کې به د الله څخه غواړو چې یا الله مه مې تباه کوې یا الله مه مې شرمنده کوې دنیا خو مې خرابه سوه دنیا مې برباد سوله اوس آخرت مې هم برباد یې د الله رسول فرمایي تر ټولو بدقسمته سړی هغه دی چې په دنیا کې غریب وي مسکین د ماښام ګوله نه لري او په آخرت کې بیا دی کافر یې دی جهنم دا تر ټولو د زړه دشمن دی نو بس الله رب العزت دا ایمان و اسلام نه راسه اخلي اوس زه هم په ځان نه یم خبر تاسو هم په ځان نه یاست خبر دعوت والا وایي دعوت والا تبلیغ والا هغه وایي دا مسلمانان په یوه حواله تر کافرانو ناکامه دي هغه دا 24 ګنټې د کفر دروازه و مسلمان ته خلاصه ده چې زړه دې غواړي بس وځه العیاذ 24 ګنټې د کافر دپاره د اسلام دروازه خلاصه زړه دې غواړي راننوځه کافر په هغه حواله باندې څه دی چار وخت زړه وغوښتي الله رب العزت پرې راول اسلام او مسلمان چې هر وخت الله رب العزت تباه کوي بس د اسلام بیا وباسي نو الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي عزیزانو دغه نن سبق چې دا به د دې په خاطر دی الله رب العزت زموږ وطن را ښایسته کړه په ایمان او په اسلام او په عدل او په انصاف په دغه رقم افغانستان دغه رقم ټول اسلامي ممالک او یا الله رب العزت موږ ته چې کم څوک بیماران دي شفای کامله ور نصیب کړي یا الله څوک هسپتالو کې پراته دي شفای کامله ور نصیب کړي یا الله څوک بې روزګاره دي حلال روزګارونه ور نصیب کړي یا الله څوک د نکاح ترتیب نه دی برابر د چا د بچی د چا د زوی د دواړو یا الله حلاله نکاح چې د هغه ترتیب برابر کړي څوک په قید کې دي په بند کې دي خاص کر مجاهدین عافیه صدیقه الله دې د کافرانو د قید را خلاص کړي الله دې د مجاهدین د کافرانو د ملګرو د قیدو را خلاص کړي نور که څه داسې خبرې زما او ستا پام نشته الله دې پر موږ باندې فضل وکړي الله دې ځان را باندې وکړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې ماخره خاتمه پر دې خبرو کې چې موږ مرو دا وایو لا اله الا الله محمد رسول الله